د افغانستان د کرکټ ټیم یا د میچ یا د مسابقه یې وګټله چې دا وکتل په اسمان کې یو حال و، یو ټکان و، یو رسامونه و په ځینې ولایاتو کې او په مرکز کې. د شیخ امیرالمؤمنین صاحب له طرفه بار بار دا هدایت کیږي چې ګورئ دا ټکان د هوایي ټکان مه کوئ. یو خو دا تاوان ده چې د هوا ته چې مرمیږي بیرته خامخا ځمکې ته راځي. ته به خبر نه یې، ته به قاتل یې، ته به خبر نه یې، ته به ظالم یې. چې کله د هوایي پیرونه کیږي، دا د شادیانې پیرونه کیږي، دا د خوشحالۍ پیرونه کیږي، 10 نفره 15 نفره 14 نفره هیوادوال هم شهیدانېږي. دا موږ په دې ولې نه پوهېږو چې دغه مرمۍ هوا ته چې ځي خو بېرته مځکې ته راځي که نه؟ نو که ته قاتل وې دا خو عذر نه ده چې ته وایې له ما نه خطایي وسوه. دې ته خو هېڅ ضرورت نشته. امیر هم درته وایي چې دا کار مه کوه، خپل مسؤل هم درته وایي چې دا کار مه کوه. نو چې بیا یم که یې تا پر مرمۍ باندې یو مسلمان ولګېد او شهید شو، تو قاتل یې. د قاتل دپاره بس د الله تعالی دا وعده ده چې جای به همیشه دوزخ وي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. نو تا جای به دوزخ یې او ته بیا په ځان نه یې خبر. ته به ظالم جابر یې، ته په ځان نه یې خبر. یو مسکین غریب به دې زخمي کړی. داسې دا اسراف ده، داسې دا بېجایه مصرف د هغه طرف یې پرېږده. خو که قاتل شوې بیا به څه کوې؟